د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 615 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 948 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل ولایت ښاري ابتدایه محکمې د مسؤلینو په هڅو د قتل اړوند 18 کلنه موضوع حل او فصل شوه. د بلخ، کاپیسا او لغمان ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 1509 اتیاس او دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 419 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 202 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 1511 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 919 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 1309 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1041 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 1216 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 940 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د اداري مرستیال په مشرۍ یو لوړ رتبه هیئت نورستان، کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو ته سفر وکړ. د فراه ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 1492 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 952 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 214 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 254 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 1502 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 244 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 914 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 618 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 1152 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. شریعت نظام دا شریعت نظام